د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپوونکی نجیب الله صدران کرکټ ته چا راوستی. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. دې سره سره نور ډېر څه هم په ویډیو کې پراته دي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپوونکی نجیب الله صدران چې د لوګر اوسیدونکی دی، له ماشومتوبه له کرکټ سره علاقه لري، چې اوس د ملي لوبډلې په میډل آرډر توپوونکو کې یو مخکې توپوونکی دی. نوموړی کرکټ ته د راتګ په اړه وایي چې 2006 کال و چې هغه به په ټینس توپ باندې لوبه کوله. هغه مهال کریم صادق په ملي لوبډله کې و او د هغه ستر ارمان و چې نږدې ورسره وویني، خو بیا په یوه ټینس لوبه کې ورسره مخامخ شو او نجیب الله صدران بیا په کریم صادق باندې څو شپږیزې هم ووهلې. نجیب الله صدران وایي چې وروسته بیا له کریم صادق سره ولیدل او هغه ورته وویل چې ډیر ښه استعداد لري او چون ټینس توپ باندې لوبه کول هیڅ راتلونکی نه لري، نو هاډبال باندې د توپوهنه پیل کړې. هغه زیاتوي چې وروسته کریم صادق د هغه پلار سره هم ولیدل او د خپل پلار او مشر ورور په اجازه بیا کرکټ اکاډمي ته لاړ چې یو کال کرکټ یې هلته وکړ او له هغه وروسته د 15 کلونو ځوانانو لوبډلې ته انتخاب شو چې د دغه لوبډلې کپتان هم په نیپال کې سیالۍ ترسره کړې او ښه پکې وځلېده. له هغه وروسته نجیب بیا په 15 کلونو لوبډله کې انتخاب شو. نوموړی یو ځل بیا د دغه لوبډلې لوبډلمشر وټاکل شو او وایي چې په یادو سیالیو کې سترې لاسته راوړنې درلودې. همدا لامل و چې له هغه وروسته ملي لوبډلې ته غوره شو چې تر دې دمه پکې لوبیږي. نوموړی وایي چې کریم صادق، نوروز منګل او خپل مشر ورور کرکټ ته ډیر هڅولي دي او همدا لامل دی چې اوس د افغانستان لپاره په نړیواله کچه لوبیږي. نوموړی د کرکټ د پیل په اړه وایي چې کوچنی و له کرکټ سره یې علاقه درلوده، خو مشرانو ورونه به یې په لوبه کې نه پرېښوده چې هسې نه په توپ باندې خوږ شي. هغه زیاتوي چې بیا به یې د ویکټ کیپر شاته ودرولم او توپونه به مې راوړل. نوموړی وایي چې یوه لوبه چې د لویو کسانو سره و، په اخره کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او د بریا لپاره 14 منډې پکار وي چې هغه خپل ورور ته وویل چې دا منډې زه پوره کوم، که څه هم ټول ویل چې ماشوم دی خوږ به شي، خو زه هغه توپوهنې ته لاړم او هغه لوبه کې مې دوی ته بریا ور په برخه کړه. نوموړي همداراز د نړیوالو لوبو په اړه وایي چې په پیل کې به په پیچ باندې چې ولاړو او لوی شاټونه به یې ونه وهل نو تنګېده به، خو اوس د پلان سره سمه لوبه کوي او هر وخت چې ورته څه ډول اړتیا وي د اړتیا تر مخه لوبه کوي. نوموړی وایي چې د خوښې پوزیشن یې دویم یا دریم دی، خو کپتان یې تل وروسته راوباسي او وایي چې ستا اړتیا وروسته ډېره ده. هغه همداراز وایي چې د پیل توپوهونکي په توګه لوبه نه کوم، ځکه چې په پیل کې توپ بیخي نوی وي او په نوی توپ یې تمرینات نه دی کړی. نوموړی همداراز زیاته کړه چې د کرکټ بورډ په ډیرو ناستو کې ګډون نه کوي او همدا لامل دی چې د کرکټ بورډ مسؤلین ترې په دې خبره خفه هم دي. هغه وایي چې د ناستو په ځای د خپل کرکټ په اړه ډیر پام کوم او خپل ډیر وخت تمریناتو ته ورکوم. نجیب صدران زیاتوي چې را روانو لوبو ته به کتو باندې تمرینات کوي. که چېرته لوبه یو ورځنۍ وي نو همغه ډول تمرینات کوي او که 20 اوریزه لوبه وي نو بیا د هغې مطابق تمرینات کوي. د خپلې خوښې لوبغاړې په اړه نجیب صدران وایي چې د هندۍ لوبډلې سریش رینا یې ډیر خوښیږي او هغه یې نږدې ملګری هم دی، هر وخت ورسره اړیکه لري او کله چې هم سره دواړه یو ځای شي نو بیا د توپوهنې په اړه له یو او بل سره خپلې مشورې هم شریکوي. د خپل واده په اړه نجیب صدران وایي چې څو میاشتې مخکې د 2019 کال نړیوال جام نه مخکې واده کړی دی او خوشحاله ژوند تیروي. نجیب الله خپل لومړی نړیواله یو ورځنۍ لوبه د آیرلینډ پر وړاندې په 2012 جولای میاشت کې کړې ده او 20 اوریزه نړیواله لوبې بیا په 2012 سپټمبر میاشت کې د هند پر وړاندې ترسره کړې ده. نجیب الله صدران د افغانستان ملي لوبډلې چپلاسې توپوهونکی دی چې په میډل آرډر کې توپوهنه کوي. هغه د افغانستان لپاره په 4 یو ورځنۍ لوبې کې ګډون کړی دی او 1500 منډې کړې دي چې په یوه لوبه کې زیاتې منډې 104 ناسوځېدلې دي. همداراز سټرایک ریټ یې 90.14 دی او اوسط یې 30 دی. نوموړی یو سریزه او 10 پنځوسیزې وهلې دي. د نړیوالو 20 اوریزو لوبو په برخه کې بیا د افغانستان لپاره 50 20 اوریزو لوبې ترسره کړې دي چې 240 منډې کړې دي او 80 ناسوځېدلې منډې په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې دي. 140.95 سټرایک ریټ لري او اوسط یې بیا 10.55 دی. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.